سلامونه ملګرو، بخیر راسئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ په یوه نمبر باندې په څلورو موبایلانو کې خپل واتساپ خلاص کړئ. که تاسو شرکت، دوکان، دفتر یا کوم بل کاروبار لرئ نو د دې طریقې خاص استعمال ستاسو لپاره دی. نو کله چې تاسو ته مشتری میسج کوي نو ستاسې واتساپ به د 2 یا 3 کارمندانو سره خلاص وي چې هر کارمند فارغه وي نو هغه به واتساپ ته جواب ورکولی شي. او که تاسو غواړئ چې خپل د کشرانو واتساپ تعقیب کړئ نو همدا طریقه کارولی شئ. راځو د ویډیو په طرف. نو ملګرو، تاسو به راسئ خپل واتساپ به خلاص کړئ. دلته به تاسو نمبر نو کوئ، لوړ به پر دې درې ټکي اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو وروسته به ملګرو تاسو پر دې لوړ اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته دا کیو آر کوډ خلاص کړئ. نو وروسته به تاسو راسئ د بل موبایل واتساپ ته، کوم چې تاسو غواړئ په دې موبایل کې خلاص کړئ. ملګرو وروسته به تاسو راسئ پر دې لوړ درې ټکي اپشن باندې به کلیک وکړئ. نو وروسته به پر دې لینک ډیوایس اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو بیا به وروسته تاسو پر دې لاندې زرغونه لینک ډیوایس اپشن باندې به کلیک وکړئ. بیا به پر دې اپشن باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو پر دې اپشن باندې کلیک وکړئ بیا به وروسته راسئ پر دې لاندې اوکې اپشن باندې به کلیک وکړئ. نو وروسته به ملګرو تاسو ته ستاسو د موبایل کیمره خلاصه کړي. دا کیمره به تاسو د بل واتساپ د کیو آر کوډ باندې ونیسئ نو د دې موبایل واتساپ په هغه موبایل کې خلاص شي. او دا رقم ملګرو په نورو موبایلانو کې هم تاسو دا رقم خلاصولی شئ. او ملګرو که تاسو غواړئ چې ستاسو خپل شخصي واتساپ خو به د بل چا په موبایل کې نه وي خلاص یا چا به درڅخه کړی نه وي نو تاسو به وروسته راسئ پر دې درې ټکي اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به وروسته پر دې لینک ډیوایس اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو دلته به تاسو ته د ښکاره کړي چې په کوم موبایل کې ستاسو واتساپ خلاص دی. نو په دې طریقه سره ملګرو تاسو خپل د کشرانو واتساپ هم تعقیبولی شئ او خپل د تجارت لپاره په 3 موبایلانو کې واتساپ خلاصولی شئ. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره موږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ او د خپل نورو ملګرو دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغه هم د دې ویډیو څخه برخمن شي.